Hello and welcome back to Hope English Academy. Hope you are having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. سلامونه نیکی هیلې احترامات مو منئ ملګرو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکاډمي کې د بګنر ون کلاس 40 نمبر درس ته راځو. په 40 نمبر درس کې موږ تاسو وایو preposition د parts of speech بله برخه ده. preposition موږ تاسو په انګلیسي کې اول تعریفو، بیا په پښتو کې تعریفو، بیا مثالونو ته ځو چې دغه preposition موږ تاسو څه ته وایو، په کوم ځایونو کې موږ تاسو ترېنه استفاده کولی شو، د خبرو په کومو ځایونو کې ترېنه کار اخیستلی شو. راځو اول تعریف ته په انګلیسي کې. definition: a preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. دا تعریف دی. It often indicates direction, place, time, cause, manner or position. دا په انګلیسي کې تعریف. راځي موږ تاسو په پښتو کې تعریفو. preposition موږ تاسو حرف اضافي ته ویلی شو، یا په اردو کې موږ تاسو تعبیر ته هم ویلی شو، مثلا preposition. صحیح شو؟ راځو موږ تاسو تعریف هغه حرف اضافي هغه کلمه ده چې په جمله کې د اسم یا ضمیر او نورو کلمو ترمنځ اړیکه ښیي. صحیح شو؟ دا تعریف دی. دا ډیری وختونه سمت، ځای، وخت، لامل، طریقه یا ملکیت په ګوته کوي. صحیح شو؟ انشاءالله چې سر مور باندې خلاص شوی وي. دی په پښتو کې تعریف دی. نو په هر ځای کې مو چې مشکل درلودلو یا ورباندې پوه شوي نه یاستئ، کولی شئ په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ چې زموږ سر ورباندې خلاص نه شو، نو نور وضاحت به انشاءالله موږ تاسو ته په کمنټ کې درکړو. راځو موږ تاسو مثالونو ته. په مثالونو کې زه درته ښیم انشاءالله چې مکمل سر به مو ورباندې خلاص شي. مثال کې څه وایم: The child is sitting beside his mother. ماشوم د مور تر څنګ ناست دی. نو دلته preposition په کوم ځای کې موږ تاسو وینو؟ beside. دا چې دی preposition دی. صحیح شو؟ بل مثال ته موږ تاسو راځو. I will travel after Sunday. زه د یکشنبې وروسته سفر کوم. صحیح شو؟ وروسته د یکشنبې نه زه سفر کوم. نو دلته موږ تاسو لرو حرف اضافي چې شي after. صحیح شو؟ travel verb دی، after چې شي حرف اضافي دی، preposition دی. نو دلته موږ تاسو after لرو چې معنا د preposition ورکوي. زه د یکشنبې وروسته سفر کوم. صحیح شو؟ بل مثال ته موږ تاسو راځو. The bird is sitting on the tree. په دې ځای کې کوم یو دی؟ preposition. مرغه د ونې پر سر ناست دی. صحیح شو؟ مرغه د ونې پر سر ناست دی. نو دلته موږ تاسو وینو حرف اضافي چې دی on دی. صحیح شو؟ بل مثال ته راځو. The book is inside the bag. کتاب د بکس دننه دی. نو preposition دلته موږ تاسو په څه شي باندې ښیو؟ په inside سره. inside یعنی داخل طرف ته یا دننه. صحیح شو؟ نو دلته حرف اضافي یا preposition موږ تاسو لرو inside. The book is inside the bag. کتاب د بکس یا د بستې دننه دی. بل مثال ته راځو. I play with my brother. زه له خپل ورور سره لوبې کوم. دلته حرف اضافي چې دی with. دا و preposition چې راتلونکي کې به موږ تاسو برخې وایو. په برخو باندې به موږ تاسو خبرې اترې لرو چې کومې برخې دي او څه معنا ورکوي، په کومو ځایونو کې موږ تاسو preposition پیژندلی سو یا کارولی شو یا څنګه ترېنه کار اخیستلی شو. دا ډېر مهم دی. صحیح شو؟ چې موږ تاسو په خپلو خبرو کې د یو نوم یا pronoun چې د اسم پر ځای باندې کارول کیږي، د دې هغه مقام یا ځای څنګه موږ تاسو تشریح کړو، څنګه یې ووایو. صحیح شو؟ نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شی، بیا الله مو حفظ و ناصر شه. او که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ،
زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ او د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ.